سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، وړوکی اختر را روان دی. د وړوکی اختر دپاره پښتو فلم انډسټري فلمان تیاروي. په دې کار باندې پښتو فلم انډسټري اخته ده. وړوکی اختر ته کم فلمان راځي، څو فلمان به د کتونکو دپاره تیار سي. په دې حواله له تاسو سره خبرې اترې کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کاسته او ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس به زه قدر کوم. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې پښتو فلم انډسټري د وړوکي اختر دپاره د 2 فلمانو په تیاری اخته ده. په دا 2 فلمانو کې یو فلم د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې دی چې دا فلم نوم دی زوی د ازاري. د دې فلم شوټینګ نن په لاهور کې شروع شو. زوی د ازاري د دې فلم ساز صالح دی. د دې هدایتکار لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې شاهد عثمان د دې فلم ډایرکشن کوي. د دې فلم کهانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده، مکالمې سید تاکالی صاحب تر سره کړي دي، ایډیټر ویش اسدزاده وي، اسوسییټ ډایرکټر یې طارق رحمان صاحب دی، ایکشن ډایرکټر شانزیب خان مندوخیل دی. ګرانو کتونکو، ډیر مینوال له ما سره د ټلیفانه په ذریعه او د واټس اپ په ذریعه باندې رابطې کوي چې زوی د ازاري فلم کې به کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. د فنکارانو د کاسټینګ مرحله تر سره پورې ورسېدله. په دې فلم کې جهانگیر خان جانی، ارباز خان، بسمت چوهان، خالده یاسمین، ممتاز زیب، علی جمال، اسپندیار، محمد حسین سواتی او له دې سره د پښتو فلم انډسټري ډیر زبردست فنکاران به په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري به هر وخت د وړوکي اختر دپاره کم از کم 3 یا 4 فلمان سازول، خو له بده مرغه په دې اختر باندې 2 فلمان چې کوم دي هغه پښتو فلم انډسټري د کتونکو دپاره تیاروي. د یوه فلم شوټینګ دا ټیم په لاهور کې شروع دی، زوی د ازاري. د دوم فلم شوټینګ به د زوی د ازاري له شوټینګه بعد شروع کیږي، خو هغه هم په شک کې دی. د شک خبره زه دلته ځکه کوم چې توقع دا ده چې شاید فلم پروډکشن د ارشد خان په ډایرکشن کې به د دوم فلم تیاری شروع شي، خو فلحال د دې فلم د نوم اعلان نه دی سوی او نه د شوټینګ اعلان سوی دی چې د دې فلم شوټینګ به کله شروع کیږي. ګرانو کتونکو، ما ته چې کوم رپورټ راغلی دی هغه رپورټ داسې دی چې د شاید فلم پروډکشن د فلم دپاره کهانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده، کمپلیټ ده، سکرپټ یې کمپلیټ دی. نو له دې دا پته لګاږي چې شاید فلم پروډکشن به د وړوکي اختر دپاره او د ځان د سنیمې ارشد سنیمې دپاره به فلم کتونکو ته خامخا جوړوي. ګرانو کتونکو، که پښتو فلم انډسټري ته موږ په بل نظر باندې وګورو، هغه نظر دا چې د وړوکي اختر دپاره به 3 فلمان پښتو فلم انډسټري د کتونکو دپاره ریلیز کی. یو فلم ذکر ما له تاسو سره وکړی چې د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې دی، زوی د ازاري. دویم فلم به د ارشد خان په ډایرکشن کې وي. د هغه فلم تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې شیر شوی نه دی. دریم فلم د سید تاکالی په فلم سازی کې او د محمد خان په فلم سازی کې یو فلم مخکې تیار شوی دی. دیدن فلم توقع دا ده چې دا به په وړوکي اختر باندې پښتو فلم انډسټري کتونکو ته پیش کی. نو د دې مطلب دا سو چې پښتو فلم انډسټري به 3 فلمان د وړوکي اختر په ورځ باندې د نمایش دپاره پیش کی. د ټولو ډایرکټرانو دا کوشش دی چې موږ خپل فلم تر بل فلم ښه جوړ کړو، خو دا فیصله ډایرکټران نشي کولای، بلکې دا فیصله به د وړوکي اختر په ورځ باندې فلم بین کوي. کم فلم بینو کم فلم خوښ کوي هغه فلم هیټ شو، کې کم فلم خوښ نه کوي هغه فلم فلاپ شو. ګرانو کتونکو، دا و د وړوکي اختر د فلمانو ذکر چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی لاس سپارلي یاست. د خدای په امان.